سلامونه او هرکله د لوی رب په نامه په نن ویډیو کې به در سره د مراد سعید په هغه خبرو تبصره لرم چې محسن داول ته نن په قومي اسمبلی کې کړي. मामले में देना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे दलाइल देते हुए कहा कि जब एपीएस का वाकया होता है स्पीकर साहब, वो मनाजिर क्या पाकिस्तान का कोई भूल सकता है कि बच्चों को जिस बेदर्दी से गोलियां मारी गई, हमारी नजरों के सामने हमारा मुस्तकबिल तारीख करने की कोशिश की गई. हमने अपनी नफरतें, अपना गुस्सा, अपने इख्तिलाफात सब कुछ बुला दिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं और हम दहशतगर्दी की नासूर का, दहशतगर्दी की सोच का, दहशतगर्दों का पाकिस्तान से सफाया करेंगे. एक दूसरा वाकया होता है स्पीकर साहब, 4 का अटैक होता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, हमारे नौजवानों को गोलियां मारी जाती है. मैं इन 2 हमलों का हवाला क्यों दे रहा हूं स्पीकर साहब? क्या हमला हुआ तो जो इत्तलात सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई कि दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान से आए थे, पहली बात जो सिम इस्तेमाल हुआ था वो अफगान सिम इस्तेमाल हुआ था. तो स्पीकर साहब जब ये इत्तलात आती थी कि बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में मेरे पाकिस्तानियों का, मेरी बलोच कौम का खून गिरता है, जब इत्तलात आती है, रिपोर्ट सामने आती है, तो पता चलता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी का वाकया किया गया. مراد سعید وایي چې د اے پی سکول او د 400 پوهنتون د حادثې دهشتګردو سیمې کار د افغانستان او د افغانستان څخه راغلی و. دا خبر هم د پنجاب میډیا خبره کړې او میډیا هم د پنجابي آرمي په کنټرول کې ده. عمران خان هم د آرمي د اجازې څخه بغیر کوم کار نشي کولی او ته بیا د کوم ځای خبر شوې، خو هم د پنجابي میډیا او د پنجابي آرمي د ترجمان لخوا خبر شوی. ته د بوټ په غلامۍ کې دومره وفادار او چغې وهې چې د پنجابي آرمي اعتبار در باندې نور هم پوخ شي. چې کله نه اکبر بګتي د پنجابي آرمي شهید کړو، نو د هغه وخت نه بلوڅو د ازادۍ تحریک شروع کړي او له پنجاب حکومت څخه ازادي غواړي. خو ستا غوندې اقبال خانان په بلوڅو کې هم شته او د پنجاب آرمي بوټونه څټي د هغو ازادي غوښتونکو بلوڅو خلاف دي. زه د کونړ یم او په کونړ کې د انډیا 4 قونسلخانې څه چې یوه هم نشته. دا درته د پنجاب آرمي ډیکټیټ کوي او بیا راځي او په چغو یې په اسمبلی کې کوي. پنجابي آرمي به هم ستا غوندې چپلوسانو ته حیرانه وي چې څومره قوم خرڅه غلامانو پیدا کړي چې د اے پی ایس سکول او د 400 د پوهنتون دهشتګردي پلان زموږ په جی ایچ کیو کې جوړ کړي او دومره واړه او ځوانان مو شهیدان کړه. خو دا غلامان بیا څنګه د خپل قوم سترګو ته خاورې اچوي او تور بیرته په پښتنو پورې کوي. د بار سره دهشتګردي کې کمی راغله. پنجابي آرمي خو هر څه هم د دې بار لپاره کول، هغه هم د بار د لګولو لپاره یې 2000 پښتانه شهیدان کړل او حالات یې دومره خراب کړه، هر ورځ یې دماکې کولې چې پښتنو ته د بار همدغه فایدې وښایي چې دهشتګردي کمه شوې ده او ستا غوندې غلامان پښتانه د پښتنو په منځ کې همدا فایدې بیانوي. ستا د فوج ځوان نه دی، په تا د حکومت کولو افسران دي او ته غلامې د وزیرستان خلکو د ځانونو نظرانه نه د پیش کړي. د بار د لګولو په غرض د پنجاب آرمي قرباني کړي دي او یو ورځ به لکه د مولانا سمیع الحق ته هم قرباني کړي چې کله د پنجاب ته فایدې ختمې شوې. ته د اشرف غني یو ټویټ ویني چې د پنجاب آرمي څخه د خپل ورور د ازادۍ لپاره کړي او د پنجاب دا مداخله نه ویني چې افغانستان کې له څو لسونو کلونو راسي کوي. پنجابي آرمي د پښتنو، بلوڅو او سیندیانو د غلام ساتلو لپاره د امریکای، چین، انګریزانو او د وروستو کې د روسانو غلامي کوي. خو په دې خوشاله دي چې خیر دی که موږ د دنیا د دې ملکونو غلامي کوو، خو موږ هم ډیر نور قومونه غلامان کړي او د هغو په وسایلو مو قبضه کړي او د هغو فیصلې هم زموږ پنجابي آرمي کوي. د اے پی ایس واقع د هم آی اس آی کړي وه چې په فاټا باندې د پنجابي آرمي ته د حملې کولو جواز پیدا شي او ځینې د آی اس آی غلامان د افغان طالبانو سره د افغانستان هغو سیمو ته ولیږل شي چې هلته د افغانستان حکومت ریډ نشته او بیا چې کله هم د پنجابي آرمي کوم ملتپاله پښتانه ټارګټ کیلینګ کې وژني یا ځانمرګي کوي چې ملامتي د افغانستان په حکومت پورې کړي او د پښتونخوا پښتنو کې د پنجاب میډیا او ستا غوندې د پنجابي آرمي غلامانو په واسطه لر او بر پښتنو کې د نفاق وربر کړي چې د پنجابي آرمي شیطانه څیره پښتانه ونه پیژني او په پښتونخوا د پنجابي آرمي په واسطه پنجاب خپل حکومت ته دوام ورکړي.
नेशनल एक्शन प्لان کې څه دي خو د پښتنو ټول وژنه ده پنجابي آرمي په واسطه. کله چې زه د پنجاب میډیا خبرونه او د مراد سعید شهریار افریدي محمد علي په شان د پنجابي آرمي غوندې غلامانو خبرې او تبصرې خپل پښتنو ورونو په حق لا اورم نو ډیر په غوسه شم او دا فکر راته پیدا چې دا خو پښتنو کې نفاق پیدا کوي. نو باید د دې په خبرو چې کله هم وخت وی باید تبصره پرې وکړم او د پنجابي آرمي پټې لوبې خپل پښتنو ته روښانه کړم. जब हमें इतलात मिलती है तो इतला ये भी मिलती है कि कुनर में मनसूबा साजी की गई. हमें इतलात मिलती है कि वहां पे 4 कौंसल खाने इंडिया की तामीर हुए और राव और एनडीएस का नेक्सिस है. तो स्पीकर साहब, मैंने इस ऐवान से गुजारिश की कि जब आपको पता भी है कि अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं, जब आपको पता भी है वहां से एक कार्रवाइयां हुई, तो हम अपनी सरहद को महफूज क्यों नहीं करते? और सरहद के ऊपर बाढ़ का काम शुरू हो जाता है. लेकिन जो अपनी कायद की ये बात कर रही थी स्पीकर साहब, परसों क्या कहा गया है सुन ले स्पीकर साहब. कहा गया कि ये बाढ़ नहीं होना चाहिए, लेकिन बाढ़ को तोड़ के फेंसिंग काट के अपने पाक अफवाज के गले में डाल के उनको फांसियां देनी चाहिए, ये इन्होंने कहा है. स्पीकर साहब, मैं पूछता हूं स्पीकर साहब सुनिए, जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाकयात करता है. सवाल ये करूंगा कि आपने वजीरिस्तान के गैरतमंद कौम को जिससे वोट लेके आए हैं, उनको तो आपने एजेंट और गद्दार कह दिया, लेकिन मैं उनको गैरतमंद पाकिस्तानी समझता हूं. वो लोग समझता हूं जो पाकिस्तान के अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं. लेकिन मैं उनके लिए सवाल करता हूं स्पीकर साहब. सवाल ये है कि अगर बॉर्डर में नहीं है, वहां से अशरफ गनी और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इनके हक में बयान देना शुरू कर देते हैं. क्या इन चीजों को हम नहीं जानते? क्या इन चीजों को हम नहीं समझते? स्पीकर साहब, मैं चंद सवाल हुई, फेंसिंग हुई, तो उससे तो मेरे खैबर पख्तूनख्वा और कबाइली अजला में धमाके कम हुए. वही लोग हैं जिनके ऊपर आप सियासत करते हैं, उनकी जान की आपने हिफाजत कर दी, पाकिस्तान को महफूज बना दिया.